السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل یو دا رقم ته کوډ دروښیم چې هغه به تاسو ټول حیرانه کړي. نو ملګرو که چیرې غواړئ چې په دغه کوډ باندې پوه سئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ګوره ملګرو تر ټولو مخه زه یې د خپل موبایل کوډ تاسو ته خلاصوم. ګوره زه یې په دې بتۍ کلیک کوم، بیا بتۍ بتۍ کلیک کوم. ګوره ملګرو زه په دې بتۍ کلیک کوم، بیا بتۍ بتۍ او بیا به دا ټکسي باندې نو زما د موبایل کوډ به چې سي ما ته خلاص سي. نو ملګرو ګوره اوس تاسو ویلدی چې ما د موبایل کوډ ما څنګه لګولی ولو. که چېرته تاسو غواړئ چې دغه رقم ته کوډ ولګوئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو پلی سټور ته ولاړ شئ. په پلی سټور کې به ټوچ لاک سکرین دغه اپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې دغه اپس تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په دغه اپس باندې به کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه اپس باندې کلیک وکړئ دغه رقم به دغه تاسو نیکسټ کړئ، بیا به نیکسټ کړئ، دغه رقم بیا نیکسټ کړئ، دغه رقم بیا نیکسټ کړئ. دلته چې ملګرو کوم اپشنان تاسو سره راغلي وي دغه به ټول تاسو دا رقم ته نیکسټ نیکسټ باندې واړوئ. کله چې ملګرو دغه تاسو واړوئ دغه رقم به دلته تاسو یو اپشن درکړي د ګو په بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو د ګو په بټن باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره ملګرو که کوم اپشنان دلته تاسو ته رالو دغه به دلته تاسو الاو کړئ. نو ګوره ملګرو زه دغه دلته الاو کوم. کله چې ګوره ملګرو دغه دلته تاسو الاو کړئ دغه رقم ګوره ملګرو یوه دا ټکسي ده او یو دغه رقم دغه کم یعنی دغه څه ورته وایاست زوګی چې د مثال دغه ده یعنی یو ټکسي ده او یو دغه د سړی ده. په تاسو ملګرو که په هر یوه باندې کوډ لګوئ هغه دلته تاسو لګولی سي. نو ملګرو که چېرې تاسو خپل تصویر په دروئ تاسو به دلته په فوټو چینج باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په فوټو چینج باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو په دغه مای فوټو باندې کلیک وکړئ دغه رقم بیا دلته تاسو الاو کړئ. ملګرو کله چې ګوره دغه دلته تاسو الاو کړئ کیمرا کې تاسو تازه تصویران اخیستی سي او بیوټي پلس شو دغه رقم په ګیلري کې به زه وګورم یعنی یو تصویر زه له ګیلري سره خمه. کله چې ملګرو دلته تاسو راسئ پکچر به وي پکچر چې مې والی دغه رقم به دلته تاسو دا تصویر وروښیاست. نو ګوره ملګرو تاسو چې هر تصویر وښیاست تاسو به هغه تصویر وروښیاست. نو کله چې تاسو هغه تصویر وروښیاست بیا به دغه رقم دغه تاسو چیش کړئ اوکې کړئ. نو ګوره ملګرو زما دا تصویر وروښوئ دغه رقم که تاسو خپل تصویر وښیئ هغه خپل تصویر به وروښیاست. که مې یا ټکسي وښوله ټکسي به وروښیاست. که بیا بل تصویر وښوئ یا بل به وروښیاست. دغه رقم 2 to 4 points یعنی له 2 او تر 4 حصو تاسو ورښولی سي. ګوره ملګرو زه یوه دا حصه ورښیم او دویمه دا حصه ورښیم. یعنې زه ورته کله چې زه په دغه 2 حصو باندې کلیک وکړم زما تصویر دې چیست سي یعنې زما د موبایل کوډ دې خلاص سي. دغه رقم بیا تاسو اوکې کړئ وایي اګین یعنې یو وار یې بیا وکړئ دغه رقم ګوره ملګرو تاسو بېرته په هغو ځای باندې کلیک وکړئ او اوکې به کړئ. دغه رقم سکسس سو یعنې ستاسو کوډ ولګېدی فینیش باندې به کلیک وکړئ. دغه رقم کریټ ریکوري پاسورډ یعنې تاسو به یو ریکوري پاسورډ ومارکئ. نو زه ورکوم چې 1 2 3 4 بیا 1 2 3 4 ملګرو ګوره دا ریکوري پاسورډ ما ورکړئ. دغه رقم به سټارټ ټوچ ټو پاس وایي. کله چې ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو زه یې په دې ځای باندې کلیک کوم بیا په دې ځای باندې بیا په دې ځای باندې ګوره دلته به ستاسو سره واړئ چې رونګ پاسورډ یعنې پاسورډ چې شته رونګ ده تاسو غلط پاسورډ ډایل کړئ. که چېرې زه په دې ځای باندې کلیک وکړم او په دې ځای باندې کلیک وکړم ګوره ملګرو پاسورډ رونګ شو. نو تاسو به په دې ځای او په دې ځای کلیک وکړئ ستاسو د موبایل کوډ به تاسو ته خلاص سي. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور لاک ده باید هر یو خپل موبایل ته ولګوئ. که چېرې دغه تاسو د خپل ملګري له مخې خلاص کړئ د هغه به تاسو ته سر نه در خلاصېږي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي. که ویډیو خوښ شوي وي ویډیو سره لایک کړئ د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.